او ارچی حارثه وی هغه به د خپل مور د سره قتلو لکه یو ماشومي دغه پر سر کې به تور مثال څخه خزنده و غیره وشي د مور د قشن وی د زنګون باندې ورته اثر کیږي او هغه قتل کې وي د خپل مور د اثر د قشن کتو به غړول به ګمنځولو مور ډېر بډې شي وا او ډوړې به ورته د خپل کې ورکوله او ډېر کیسه خبرې به سره کولې خو چې کله به دا دغه په خبره باندې پوه نه شو وې د امور به چې کله بار وته نو به د ابلی زنانه نه پښتنه وکړي چې د مور په خوا کې بنا سو جسمه مور سو ویلې د چې مور دنه ویل چې مور ته سو وایي د چې نو کدا خبره د مور راو کوم د چې نه په دې باندې خپه نشي کله به د مور پر ځل کې خبره هغه د بچی له ویلې نشي که زه اوس د بچی له دا خبره کومه دا اوس ما په خبره باندې کوی نه به ما نه دا پوښتنه کوي چې څه وایي او څه وایي هغه ورته خوږی خودلې وې سیده مورې چې مور به کله بار لاړه نو به د خوږی زنانه د خپل خور نه د خپل کډره پښتنه کوي اسما مور سو ویلې ما خو دغه مخکې دا خبره حضور ونه کړ چې هغه خبره شي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي دخلت الجنه جنت لور داخل شما فسمعت فيها قراءه القران بما د قران قراءت اوردنه ما ویل چې من هذا دا څوک دا قاری دي فقيل ویل شو حارثه بن نعمان بما ویل اوه دقشن نکدا دقشن نکدا نیکی خو دې ویل چې په دنیا کې دا قران سره مینه کوي او انتم کې او قبر کې څه مطلب نبی کریم علیه السلام ډیرو خیر انسان دی دمنګ له دا خبره په ذهن ساجي وکړه چې دې حارثه بن نعمان په دنیا کې د قران سره زیات تعلق او چې کوم سره د قران سره زیات تعلق لري هغه ورته مور بلاد احترام به زیات ساتي په نسبت سره هغه انسان چې هغه قران او سنت تعلیم نه محروم کړي د خپل بچي سبب به مور برابر کوته کې راګرځي وال راګرځي مان رسول الله ترغیب دی خلا ورکه ترغیب د محمد نه نقل دی ول نبی وی مدینه منوره کې به یو کجوره بزرګ په باندې خرڅیدل هغه وخت اسامه ابن زید وی هغه قصو کې کجوره لغه خطا کړی دی وجنه چې هغه نسکروټ وغیرہ جوړ کی چاته پښتنه وکړه چې دا ولی وی زما مور د قشن د تلاش مانه کړی چې سکروټ یو مال دی کجوره راوړي یته شینه ور طلب کړه وی وجه دار چې د مور زما نه هیڅ طلب کړی دی مګر ما ورته رسول دی اوس کدا خبره وشم چې دا زما نه د سکروټ یې بل شي طلب وکړي او زه ورته نوړم مور د ارمان مې پوره نشي اگر کدا کجوره د زرو په قیمت ول نه لري دا د ختم شو جسمه امر خوشاله وي د هجر بن عدنان نقل لي يلمسو فراش امه بيده چې کله به مور د شپې سملسله مخکې دینه چې دا مور هغه له ورشي دا په منډه باندې لاړو د بچو والاو وې زر به د مور د بستر د شو وکتا لاس به قرباني ورو چې کله به کمزه غوټه موټه نه غسه به زر اوار کې به قرباني چې کله لاس راکړي چې خو یې بشولا نو خپل والدین به ویل چې مور راځه ستاره پر اوس ما تو شک او ضرب او دا برابر کړی دي اوس به قلار سملا دغه د مور دل نه پرې خو د تر